اللہ تعالیٰ فرمائی ارسا لرون کے دا سکون کے دا مرگ دے سمرا مخلوقات چی سالرون کی دی دین بدا سا یوزل اغستلے کیگی دیو جنا سا چی دا وجود نا جدا شی او بیل شی تدغی حالت نم دے مرگ انفکاک الروح یعنی الجسد او یا انتقال من دار الى دار دا مرگ تعریف کړی شوی دی مرگ یو اٹل حقیقت دی او دا خامخا راځي او بدی کې د چا اختلاف هم نشته دیو جنا امام ابن قدامه مقدسی رحمت الله علیه لیکلی کله چې یو انسان د الله پاک سنا سو معرفت حاصل کی او د الله جل جلاله سنا سو پیژنګلی ورته حاصل شي فإنه يذكر الموت دائما دیوا مرگ دائما یادی علا کل حال مرگ یادول بکار دی د مرگ تذکرہ پکار دا دی کم ثواب دے اجر دے او دی سره انسان د آخرت تیاری والا جوړ شي او د دنیا په دوکو باندې نه دوک کی مرگ چې دی یادی نو د دنیا نعمتونو کې د زړه ورنه نوځي بیا او که گناہ تی کیږي نو توبې وباسي او د گناہ نه ځان هم بچ کی او د الله رب العالمین درزا د پاره خپل جان مال وخت هغه لګول کی ست کلفت او مشقت نه محسوسي بیا د کوي دا پاتې کیږي ناظم بے وفا شعر نو چوسی د الله جل جلاله په مینه کې ورګم نو خدای باجر راکی دا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای اکثرو ډیر کوي ذکر د هغه شی چې ختمون کې د مزو ده یعنی الموت والبلا امرګ دی او په قبر کې زړې دل دی رستې دل دی خل وجود د انسان خ قد قامت خزوانی اغا بعض علماء وی دری ورځې بعد د انسان خېټه په قبر کې وشلی رومبه هغه وجود کې کوم حصہ چې ده ځای باندې فساد راځي او خرابواله راځي سترګې او خېټه دیو جنا معتبر فقها لیکلي دي چې مړی قبر کې کیږي په خېټه ول یو غټه لوټه کیده د دې سره دا پړسوب دومره نه کوي اول شی چې بیا قبر کې زړیږي امام قرطبي تفسیر کې لیکلي دا د انسان ویخت دي لړې خېټه وشلېږي ډز نه پټاوش تاسو دا غواګانې میخ نه دي کتلې اوس خو خلک نه پریدي اوس خو خلک واخې ډېر شوقیان دي ورګي خلکو بعضې کسان مخکې به ډېرانونو کې سیند په غاړه باندې پرتې وي اچبو پړسېدي دا خپه به د سوچته پاتې شو که دې خیال کړي لومبیا به د اخر را پړسېدی ذاتم داسي کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا خوبصورت بدن تھا معطر کفن تھا کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا خوبصورت بدن تھا معطر کفن تھا جو قبر کوہن ان کی اکڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا زوڑ قبر سے پرانی دیا نہ بدی اندام بھی نہ بد کفن یو تار پاتی
د زموږ ستا مرحلې دي لکه ځوانۍ کې بعضې سړی برید ته وایي دا یو مرحله وي څوک چې بوډا هم شي تورې نکرې دي پې لګوي وي بوګل څه لیدلي دي پوهېږې که دا ټکي به هم نه اورېدلي ښه وایي موږ لا څه لیدلي دي هلکه وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا اب فکر آخرت کر دنیا کو خوب دیکھا چین ته چې لاړ شي همدغه سهار دی او دغه مازدیګری دی او که مدینه طیبه ته د خدای بوتلی که مکه مکرمه ته هلته هم دغه حال دی دغه کیفیت د زمانې د مرور دی که څنګه هلته خو څوک په سر نه ودرېږي او نه په هوا الوزي بس خيار वही वक्त طلوع देखा वक्त غروب देखा अब फिक्र आखिरत कर दुनिया को खूब देखा پیږه کنه پیږه مرګ ډیر زیات یادول پکار دي او د مرګ د یادولو مختلفي طریقې دي د بیمار تپوس لزا ځان ته په ذهن کې بیماری حاضر وا چې په مام دارت لون کې را جنازو کې شرکت کاوه په چپه خوله څه شي دا نه چې هلته ملاړ شي او یو سیاسي جلسه ته جوړه کړي عام طور داسې حالي چې د جنازې بالکل سوچ چا سره نه الا ماشاء دا یو اسانه طریقه ده جنازې له چې لاړ شي خبرې مه کوه اخوا دې خوا مه ګوره په خپله به سره څوک خبرې نه کوي او ذکر کوه پټ پټ ځان سره مونږ او تاسو خو د یو مرده د پاره الله ته جرګه کیدونکي وکړ نو د جرګې خو خپل آداب شته که نشته عام بندګانو کې چې څوک جرګه کوي او چا سره جاتې شوي نو هغه سره نرمې خبرې کوي عزت ورکوي والا تسلی ورکوي او سوال جاری کوي چې زما خبره دی ومني دا کار راغون شي د الله رب العالمین په در کې خو دا شي نه چلیږي دا کړتې او خبرې او غرور او تکبر نو ذکر د الله لوی او عظمت او دارنګ خاموشي صحابه کرام مبارک راضي چې هغه په جنازو پسې خاموش روان او داسې بغلیو داسې به خاموش وو چې ملمه سړي ته پته نه لګېده چې دې کې د مړي وارث کم یو دی هر یو به داسې خفا او غمجن ناست د دوو وجو نه یو په هغه مرده مسلمان بیا اړه خوږو چې یا الله د عمل دایره ختمه شوه تا ته درغې ته پرې رحم وکړي ته یې وبخې او دویم خپل ځان ته به بیا فکر کوو چې په موږ هم دا مرګ را روان دې وجه نه روایاتو کې راغلي دي یو سړی و صحابه کرامو د نبی علیہ السلام په وړاندې د هغه صفت وکړو فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان ذكر صاحبكم للموت دا ستاسو ملګری د مرګ په یادونه کې څنګه قالوا ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت ای مونږ نږدې نه وو چې در مو چېرته د مرګ تذکره اورېدلي قال فإن صاحبكم ليس هناك پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی وته فرمایل چې تاسو ملګری داسې نه چې کوم ښه ګمان پې تاسو کوي دومره کمال والا نه مرګ به یادې او مرګ له به تیاری کې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام نه چا پوښتنه وکړه په مسلمانانو کې خيارترین او عقلمند انسان کم یو دی قال اکثرهم للموت ذکرا به فرمایل هغه سړی چې مرګ ډیر یادوي واحسنهم لما بعده استعدادا او هغه سړی چې د مرګ نه بعد زندګۍ ته تیاری کړې وي اولئک الاکیاس دا خيار خلق دي اخرجه ابن ماجه فی کتاب الزهد دیتا خيار ترین خلق وی دیتا دانشوران وی دیتا زہینان وی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی مرگ داس یو عجیبہ شعر ہے چې دنیا مونږ ته خخ کار کړه او دنیا را ته رسوا کړله نو خيار سړی به اسکل دل تړو نه لګي او اسکل به دلته خوشاله نشي او داس یو بنده نشتا
چې هغه د زړه نه مرګ یاد کړی وي مګر دنیا به د ته وړه او ذلیل شي او دا څه چې په دې دنیا کې دا ټول به د ته کمزوري او سپک شي نه ښکاري عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بوړاندې بچی کړ د مرګ تذکرہ کړه اب داسې اولرزید لکه مارغه چې ځان سړندي د مرګ نوم اورېدو سره وکانه یجمع كل ليله الفقهاء ارشبه علماء را جمع کول ایت به مرګ یادوي او قیامت یادوي ماته د مرګ خبرې کوي او د قیامت د ورځې خبرې کوي آی ودا تذکرہ شروع کو بیا ټول په جړا شو ثم يبكون دا سے بیا اجړل کأن بین ایدیهم جنازه گویا د دې مخ ته یو مړی چې پروت دیو جن نیکان خلک وای زموږ د ټولو په مرګ باندې یقین دی خو لیکن تیارې کوونکې ډېر کم کسان او زموږ د ټولو په جنت باندې یقین دی چې شته دی خو هغې دپاره عمل کوونکي کم دي او زموږ د ټولو یقین دی چې اور د جهنم شته دی خو د هغې نه حقیقي معنا کې یارې والا نشته نو تاسو په څه خوشحاله یې او د څه په انتظار یې خبردار وړومبی په تاسو باندې میلمه کیدونکې مرګ دی او بیا د الله حکم دی چې پکې به تاسو ته فایده وي او که نقصان وي نو ای زما رونو الله ته متوجه شئ او د الله رب العالمین تابعدارۍ ته متوجه شئ دا زمونږ مخکنی بزرگان مونږ ته نصیحت کوي او وی چې کوم سړی مرګ یقیني طور یادوي نو د دنیا په تنګسا او په فراخۍ به نه پوهېږي پروا به نه کوي نو مرګ ډېر عظیمه خطره ده مونږ د مرګ نه ولې بې فکره یو د مرګ تذکره نشته د زړه نه په صحیح معنا باندې مرګ مونږ بار بار متوجه کړی نه دی ذهن ته او عقل ته او زړه ته او دې طرف ته فکر نشته او هغه خلکو سره ناست هم نشته چې کوم مرګ له تیاری کوي هغه ماحولونه نشته چې کوم کې د مرګ د تیاری خبره کیږي کوم کې د دنیا د دوکې او د زوال خبره کیږي چې دا دوکه ده دا زوال دی آخرت باقی دی د آخرت نعمتونه حقیقي دي د آخرت زندگی اصل زندگی ده ځوان خو اله شي چې سړی آخرت ته لاړ شي نو په کار دا ده چې مرګ څوک یادوي نو د زړه نه دی یاد کړي دا نه چې ډېر دې غافل وي مرګ 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 داسې نه دا فایده نه کوي بلکې فایده دا ده چې انسان مرګ ته داسې تیاری شروع کړي چې ګناهونه پرېږدي او نیک اعمال وي او ګناه ته کېږي فوري توبه وباسي او بزرګان دین فرمایي مرګ ته به داسې تیاری کوي لکه سړی چې په سفر باندې ځي او لاره په ځنګل باندې وي په صحرا وي مثلا نو سره د لارې څونه غم وي یا په سمندر باندې ځي نو سره بل څه غم نه سوا د لارې د دې اوبو د طوفان او دغه ځای د مشکلاتو باره کې د هر وخت فکر بندوي او بهترینه طریقه دا ده چې ځان کدن سړی مخې ته کوي مړي خلک یادي زما رور څه شو زما پلار څه شو زما امزولی څه شو او دا مالدار خلک څه شو دا بادشاهان څه شو دا بدمعشان څه شو دا نیکان څه شو دا صالحین څه شو دا علما څه شو په کومه لاړل دغه تک زمونږ هم دی کوم ځای کې دي قبرونه وګوره دیرې وګوره دیو جنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے السعید موعظه بغیره نیک بخت هغه سړی چې بل نصیحت والی بل عبرت والی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمائے کله چې مړی یادېږي او مړی شمارل کېږي فعد نفسك كأحدهم د مړو نه ځان حساب کا او ځان د مړو یو فرد وګڼه ځکه دا ټول خلک ژوندي وو ستاسو زموږ په شانتي ژوندي وو په دنیا کې نن نشته او په کار دا چې سړی قبرستان ته ځي دیرې ته ځي او خاموش هلته یو ساعت کینی او بیا فکر کوي چې داسې یو وخت را روان دی
دا ارسه به پاتې کیږي زما امیدونه دیو که ارسه دی په دې به خاورې راوړي باید چې موږ دې ته تیار یو عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په اوږه باندې ونیولم راته کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل عبدالله بن عمر په دنیا کې داسې اوسېږه لکه ته چې یو مسافر یې یا په لاره تېرېدونکی لکه څنګه چې مسافر یو ورځ دوه درې یو ځای کې پاتې کېږي نو هلته صرف د سوري غم کوي او د باران نه د بچ کېدو غم کوي نورې لوی لوی ماڼۍ نه جوړوي دا شان څوک په لاره تېرېږي نو تعلقات نه جوړوي ډېر بې ضرورتونه په ضرورته د خپل ځای نه جدا کېږي نه بیلېږي دا د انسان زندگی ده دیو جن عبدالله بن عمر رحمه فرمایل چې ماسخوتن شو نو د سبا انتظار مکوا او چې سحر دې کړو نو ماښام انتظار مکوا او اوس نه د صحت په دور کې د مرض د اتګ نه مخکې تیاری وکړه او په ژوند کې د مرګ د لپاره تیاری وکړه روایتو کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل شوی دي ان اخوف ما اخاف على امتي الهوى وطول الامل بشک زیات یاره چې په خپل امت باندې کوم هغه خواهش پرستی ده اوږدو امیدونه دي خواهش پرستی هغه چې په مړو کې څو غواړي څه دي زړه کې راځي هغه ورسره کې په ودونو کې څه غواړي هغه کې شریعت نه خلاف یو که موافق وي په جامو کې څنګه غواړي د ښځو جامو کې د سړو جامو کې په آبادۍ کې څه غواړي په تجارت او کاروبار کې څه کول غواړي ځان سره ګیري سره څه لوبې کول غواړي ویښتو سره څه لوبې کول غواړي اکې دې ته خواهش پرستی وي اگر که دا به د الله او د رسول مخالف وي خو ته د خواهش منې دې ته خواهش پرستی ځکه وایي وطول الامل اوږدو امیدونه اوس یې نه چې بچی د سره کېني که نه ته به داسې غټ سړی جوړېږي او دونه غټه تنخواه بالي او بیا به تا سره یو غټ ګاډی وي او مونږ به له پکې چکر راکې دا غریب له غول ډېران ته نشي رسولی تو دا خبرې کې اوې ډېر خلک دي کشرانو ته د تربورانو مقابله اوسې نه ښیي چې ګوره اترزوي دی دونه پیسې د ورځې ګټي د هغه دونه تنخواه ده چې تربور د تربور کم چې غوږ یې د پرې کولی دی دا ورته ته ښه لاره ښې دا دې ورته ښه تربیت شروع کړی نو دا اوږده امیدونه نو کله چې انسان کې خواهش پرستی راشي نو حق پاتې شي ړوند شي د حق نه ځکه حق خو نفس او شیطان او ماحول نه غواړي که نه چې سړی په حق عمل وکړي او کله چې اوږده امیدونه راشي نو خلکو نه آخرت هیر شي دیو جنا روایاتو کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابو ته فرمایل تاسو کې هر سړی غواړي چې جنت ته لاړ شي که نه ای ولې نه د الله پیغمبره مونږ کې د هر یو سړي د ارمان دی وایي ښه چې اسان چل درته وښیم په هغې به تاسو په اسانه جنت ته لاړ شئ یو دا چې امیدونه لنډ کوي دویم دا چې دا مرګ د سترګو منځ کې ځان ته مخامخ ساتئ لرې مه ګڼئ یعنې دلته نږدې ګڼئ او دریم د الله نه حیا وکئ چې ګناهونه نه کړي ترک ګناه دا د الله نه حیا ده الله پاک دې موږ تاسو کې پیدا کړي رب العالمین جل جلاله دی زمونږ او ستاسو ظاهري باطني تربیه وکړي او انسان چې د اوږدو امیدونه کوي نو دې دوه وجې وي یو دنیاوي محبت او بل جهل خبر نه د دنیا محبت انسان چې کله مسجد کې مدرسه کې مرکز کې خانقاه کې د علماو په ماحول کې نه وي نو دې سړي نه د آخرت د تیاری لاره خطا وي نو دا مجلس چې نه دی به غلط ماحول ته ځي اجرو ته به ځي بازارونو ته به ځي میلو ته به ځي هلته انسان ګمراه کېږي په خواهشاتو لذات وخته کېږي
د هغې وجې نه پړه باندې توروالی راشي او اړه باندې ثقل او درونوالی راشي د انسان او د انسان زړه د مرګ د تیاری او د فکر نه وباسي او دا شی و ناخوښه شي ورته نو کلم چې دا مجلس ګوري دی ته لرې تښتي او دې سره بیا دې په خواهشو باطلو ارمانونو کې اخته شي او هغه ارمان دی وایي ذهن کې اړی راړی دې سره د مرګ نه یادېږي او د خیال دی زه به همیشه دې دنیا کې یم دې سره سره بیا ضروریات هم شي د مال د کور د دوستانو او نور اسباب د دنیا نو زړه کې دکه فکر راشي د دنیوي اسبابو نو د ذکر د مرګ نه د محروم شي او د هغې طرف ته نږدې کېږي هم نه او که څه خبره کې ورته مرګ را یاد شي یار وړاندې کړی شي دی به وایي چې څه مړه لا وخت خو ډېر دی چا خبره مونږ لا سري دي مونږ لا ځوانان او لا ځواني ته بوډا بشي بیا به توبه وباسي او الله ته متوجي شي عقلوي دا کور به جوړ کما دا واده به وکما پټې به وکړما یا دې سفر نه واپس راشم یا دې کار نه وروسته به توبه وباسم نن سبا کې یو دقه شانتي دې مشاغلو کې لګیا وي تر دې چې نیټه د مرګ برابر شي او وفات شي دیو جنا بزرگان دین فرمای یو روایت ذکر کړي چې په جهنم کې با د جهنميانو مختلفي چغي وي خو اکثر خلق به پکې دا چغوي وا حسرتاه من سوف وا حسرتاه من سوف اکثر چغي په جهنم کې بداوي افسوس ته چې ما ولي چې بیا به کوم دا کار بیا به توبه وباسم ولی می نیک اعمال او توبه مؤخر کول افسوس کوم پدی چې ما دا نیکو اعمال لرا تاخير ورکړي ادا ټول خواهشات د محبت د دنیا نه او بل جهل دا چې انسان وي ځلازوانه مرګ لري رانه ما خلا زندگی په سر پرتا علماء کرام فرمایي دې فکر نه کوي چې د ځوانانو جنازي وزي د ماشومانو جنازي وزي او اکثر مرګ په ځوانانو راځي اکل یو بوډا مرشي نو لس وسره ځوانان مرشي یو ځوان مرشي نو لس وسره ماشومان مرشي کله انسان وای چې زه صحت یابم صحت مې خره نو لا بیمار نه یم چې کله بیمارېږم نو بیا به توبه وباسم چې بیمار شم په کټ پورې نو دې د نه ګوري چې مرګ اچانک راځي او کنه داسې مینو مرګ د بغیر مرګ شته دی دې لپاره سعودي جمع او خاص موسم هونه راغلی چې وړي کې به مرګ یو یا به جمع کې یا به د شپې وي یا به د ورځې وي دیو جنا مرګ ته تیارې پکار دی یو عالم لیکلی دی یو سړیو هغه یو کشته کې ناستو کشته خو پیژنې ګان نه پیژنې دا ولې ناسې نو د دې منکی نه تاسو کوي چې کوم وخت ته دا کشته چلے دا خو ډېر وخت نه زمونږ د پلار نیکه کسب دی وستا پلار کوم ځای کې وفات شوی و یا هم دا کشته چلوله او بس شین کې چرته چپا پیراله او بو کې ډوب شو وای نیکه دې پس کې وفات شوی وی دا غم د خدای شان دی هم دغه ځای کې مرګ لیکلو سیلاب راغلو کشته چلوله او وبو یوړو وفات شو دا سړی نو نام پوره قلقلا خانو نو دی وته وی پجوان کې مستانه کما کل بل څوک نه دی پلارم در مړکو
اته تلا بار کېږي نه نیکیم دله مړ کړی دی ته اوسه پورې کشته چلې بل بتا مړ کی هغه مړکې هم پوره قلقلا خان هغه ته یې وروره ستا پلار ژوندی دی وایي نه خو مړ دی وایي دا څنګه مړ شوی وایي بس سم دمه کور کې کټ کې پروت و مړ شو وایي ښه کور کې مړ شوی دی وایي نیکه دی ژوندی دی وایي نه نیکه مې لا د هغه نه مخکې مړ شوی دی وایي هغه څنګه مړ شوی وایي هغه هم بس کار نه راغوست داسې چل دی داسې چل دی په دې ډر دی بس کور کې کټ کې راپرېوت او مړ شو وی ښه تا لا دا کور نه دی پرېښی پلار هم دله مړ کو همغه کور کې د هغه نه جنازه ووته دغه کور نه نیکي هم دله مړ کو او د دغه کور نه جنازه ووته او ته لا دا کور نه پرېږدي نو هغه سړی وایي چې ته خو ما ته ډېره ښه خبره وکړه نو ورته وایي چې مرګ د اسمان د طرفه فیصله ده یعنې د الله په حکم کېږي دا خو د الله په حکم راځي یو سړی وی چې زه دا ټول دیوالونه ځان نه تاو کړم او دروازه پکې نه یو پای کې ورلړه کړم ځان نو ماله به مرګ په کومه راځي یو خیال سړي ورته چې کوم طرف باندې تاله روټۍ راځي دغه ځای نه به مرګ راځي کوم طرف باندې تاله اوبه راځي که نه دغه لاره باندې به مرګ راځي یعنې دی پویولو چې جاهل دی که نه دې نه بغیر خو کېږي نه که نه خوراک څښاک نه نو الله پاک دې زموږ ستاسو د قبر او د آخرت تیاری نصیب کړي رب العالمین دې زموږ ستاسو ګناهونه معاف کړي الله کریم دې زموږ ستاسو ټولو فتنو نه نجات او حفاظت کامله د ټول امت مسلمه سر نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین